حیرانونکی خبر د جنرال سمیع سادات افغانستان ته د راستنېدو ادعا د ملا یعقوب ستاینه د افغان میډیا درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ګرانو کتونکو که افغان میډیا چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبره تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي په ټولنیزو رسنیو او ځینې غیر رسمي سرچینو کې داسې ادعاوې خپرې شوي چې د افغانستان د پخواني اردو لوړپوړي قمندان سمیع سادات د سرپرست حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په بلنه افغانستان ته راستون شوی او په یو ځانګړي ناسته کې ګډون کړی دی. تر اوسه پورې د دې خبر هیڅ رسمي تایید نه دی شوی او نه هم کومې باوري دولتي سرچینې دا موضوع په رسمي ډول تایید کړې ده، خو دا ادعا په پراخه کچه په ټولنیزو شبکو او ځینې غیر رسمي رسنیو کې لاس په لاس کېږي او ګڼ بحثونه یې راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې دا ناسته د امنیتي وضعیت د پخواني نظامي کادرونو د رول او د هیواد د راتلونکي دفاعي جوړښت په اړه ترسره شوې ده، خو د دې غونډې د قضایي وخت او ګډونوالو تر اوسه په رسمي ډول نه دي روښانه شوي. په همدې ادعا شوي راپور کې ویل شوي چې سمیع سادات په دې لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظرونه شریک کړي او د هیواد د ثبات لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګه ځینې غیر رسمي سرچینو ادعا کوي چې هغه د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د هغه د مشرتابه د جګړې په ډګر کې رول او د امنیتي جوړښت د تنظیم په برخه کې هڅو ستاینه هم کړې ده. ویل کېږي چې په دې ادعا شوي ناسته کې د ملي یووالي د امنیتي ځواکونو د جوړښت او د پخواني او اوسني نظامو تجربو د یو ځای کولو پر امکاناتو هم خبرې شوي دي. سیاسي شنونکي وایي که دا ډول لیدنې واقع وي د افغانستان د امنیتي راتلونکي په اړه د بحثونو د پراخېدو سبب ګرځي. هغوی زیاتوي چې د پخواني او اوسني نظامي څیرو ترمنځ هر ډول تعامل کولی شي د اعتماد جوړونې لپاره مهم وي، خو باید له رسمي تایید پرته پرې وروسته قضاوت ونه شي. ځینې کارپوهان باور لري چې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د مسلکي کادرونو تجربه مهمه ده او د داسې کسانو ګډون کولی شي د دفاعي جوړښت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. خو بل لور ته نور شنونکي بیا ټینګار کوي چې تر څو رسمي سرچینو دا ډول راپورونه تایید نه کړي باید د ټولنیزو شبکو پر ادعاو بشپړ باور ونه شي، ځکه ډېر وخت ناسم وي. تر اوسه پورې د سمیع سادات له لوري هم د دې ادعا شوي سفر او ناستې په اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او نه هم د حکومت لخوا په دې اړه واضح دریځ څرګند شوی. په افغان میډیا درنو کتونکو دا اوس زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر، تر بیا مو په الله سپارم.